ملک افغانانو ته تازه زبردست اقتصادي خبر راغی. د هند افغانستان او ایران د نښلولو چابهار بندر تړون لاسلیک شو. سلام ستړي مشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی تازه خو ډیر زیات اهم خبر ته. د هند افغانستان او ایران د نښلولو چابهار بندر تړون د هند فورټ ګلوبل لیمیټډ یا IGPL او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د $120 میلیونه په ارزښت لاسلیک شو. هند او ایران د دوشنبې په ورځ د ایران په پلازمینه تهران کې د چابهار بندر د پراختیا او ګټې اخیستنې 10 کلن تړون لاسلیک کړ چې د دغو دوه هیوادونو په خبره دا تړون به په سیمه کې د سوداګریزو اړیکو پراختیا ته زمینه برابره کړي. د هند د کښتۍ چلونې وزیر سربندا سونووال د خپل ایراني سیال او دغه هیواد د ښار جوړونې له وزیر مهرداد بزرفاش سره د دغه تړون د لاسلیکولو لپاره تهران ته تللی و. دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې دغه اوږدمهاله تړون د هند فورټ ګلوبل لیمیټډ او د ایران د بندر او سمندري سازمان ترمنځ د $120 میلیون په ارزښت لاسلیک شوی دی.